راپورونه وایي د امریکا او طالبانو جګپوړو استخباراتي چارواکو په دوحه کې کتلي دي. د امریکا او طالبانو حکومت جګپوړو استخباراتي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې کتلي دي. CNN تلویزیوني شبکې د دوو باخبره سرچینو په حواله لیکلي چې د شنبې په ورځ دا لیدنه د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې CIA د مرستیال ډیویډ کون او د طالبانو د پلاوي ترمنځ چې د دوی د استخباراتو لوی رئیس عبدالحق وثیق هم پکې وشوې ده. د راپورونو مخې د امریکا له اړخه په دې لیدنه کې له ښاغلي کون سره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم ملګری و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت CIA او همداراز د طالبانو حکومت تر اوسه د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي او دا جزئیات هم نشته چې دوی پر کوم موضوعاتو غږېدلي دي. که دا کاته تایید شو نو دا به د جولای میاشتې وروستیو کې کابل کې د امریکا د بې پیلوټه په یو برید کې د القاعده د شبکې د مشر ایمن الظواهري د وژل کېدو وروسته د طالبانو امریکایي چارواکو لومړنۍ مخامخ لیدنه وي. امریکا تور پورې کوي چې طالبان د القاعده شبکې مشر ته ځایګی ورکول سره د دوحې له تړون سرغړولی دی، خو د اسلامي امارت حکومت د څه باندې 2 میاشتو تېرېدو سره رسما نه ده تایید کړې چې الظواهري په کابل کې وژل شوی ده. امریکا او طالبانو د الظواهري تر وژل کېدو وروسته 13 میاشت 2 بندیان حاجي بشر نورزی او مارک فریجر سره تبادله کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې د فریجر خوشي کېدو لپاره یې سختې پریکړې کړې دي. CNN د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټو په حواله ویلي چې اوس یو بل امریکایي فلم جوړونکی یور شیریر او د هغه افغان پروډیوسر فیض الله فیض بخش هم د طالبانو سره بندي ده چې ویل کېږي د الظواهري د وژل کېدو سیمه کې د تصویرونو د اخیستلو پر مهال نیول شوی و. د امریکا لخوا د افغانستان بانک کنګل شوي شتمني بندیزونه، بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځې حقوق هغه مسایل دي چې امریکا او طالبان پرې خپلمنځي لیدنو کې بحث او خبرې کوي.